دا خبره واورئ دا چې دا څومره سستیږي دا مولیان دوی خو خپله ګټه ده چې دکان مې خراب نشي قسم په خدای د دکان غم ورسره دی قرآن کې الله پیغمبر ته وایي بیبیانو ته دې ووایه که چا دروازه وټکوله جناب رسول الله شته نو بیبیانو ته دې ووایه چې جواب ورکوئ نو داسې لهجې سره به جواب ورکې سخت جواب نه څنګه نه ارجع واپس ارجع دا دروازه لشه رو رسو خبره کی سو کی رو را زقل قلا خانم حق القلا خان خل جلاله تکینه ز شربت را وباسه مخا چیرې وباسه مخا خلد ما تشخا جبه دی غوسه شخا سترګې دړندې شخا وګونه دی کانه شخا دا سره مناسب اگر اغله یو کار په سړک کې شیطان دلته لګي تراشل کې چې ګوره ماموته به دی موتا خیر لکه د کور لګ نمبر یا غرا کې زما سره دا نمبر دیواله ها دیو سره خبرې کوه ټک 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 الو جی نه هغه خنشتا ها خپنه شیخ الله سوي ارجع وفشا ارجع وفشا ولا تخضعن بالقول مکه وسر نرم خبرې د پیغمبر بیبیانو تعالی وای نستا بیبی د عائشه نه غوړه د مړه ستا لور د فاطمه نه غوره ده مړه ستا ښځه د اسما نه غوره ده ستا ښځه د حفصه نه غوره ده د پیغمبر بیبیانو ته الله وایي ولا تخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبه مرض تمه به پیدا شي چې د چا په زړه کې مرض وي ته به وایې یاره دا خو پته لګي نه ما خو چې خبرې کولې زما زړه پاکو زما زړه څه پاکو نو قرآن با د ښځو عزت محفوظ کی بیا به اشترو نه خبره ختم شي بیا به ښځې څوک نه ولي بیا به ورور بیا به داسې حرکت نه کوي نو زما زنانو ته هم دا درخواست دی میړه مو دی ښه خبرې ورسره کوئ ورور دی دی ښه خبرې ورسره کوه او دارنګي چې پوه شي چې یاره اوس دا نور زما د رشتې نه بار کېږي نو هغې سره خبرې مه کوه ځکه د هغې پړه کې به بیماري درته پیدا شي او په پلار او په خاوند دی دا خبرې بدې لګي ګورې که دا پلار دې خبر شو که دا زوی دې خبر شو که دا رور دې خبر شو هغې به برداشت نه کړی شي بیا به ستا په جام